ګرانو لیدونکو السلام علیکم. لنډغر علیپور چې د پوځ الوتکې ویشتلې وه او پیلوټانو ځانګړي ځواکونه یې وژلي وو چې وروسته یې حکومت پر ضد د عملیاتو خبره کړې وه، خو تر اوسه د عملیاتو پایله نه ښکاري. لومړیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې علیپور غور ولایت ته تللی، اوس تازه ویل کیږي چې نوموړی د غزني په مالستان کې لیدل شوی. غزني وي او که غور وي، دا خو څه خارجي هیوادونه نه دي بلکې د افغانستان ولایتونه دي او باید علیپور را پیدا شي او د خپل عمل په سزا ورسیږي. نن په پارلمان کې یو وکیل شاپور حسن زوی سپینې خبرې وکړې، پر ولسمشر غني غږ وکړ چې ستا دویم مرستیال چې ستا چپ لاس دی تر څنګ د هر ځای او هر وخت ولاړ او ناست وي، همده د علیپور ضمانت کړی. له بوس لاندې اوبه مه تېروه، دانش د علیپور حاضر کړي، که نه له همده سره باید حساب کتاب وشي. څه ټوکې نه دي، د افغانستان د پوځ الوتکې ویشتې تاوان هم باید دانش ورکړي. د یوه هلیکاپټر قیمت له 15 میلیونو پورته دی او سرور دانش باید تاوان ورکړي، که کور ورته خرڅوي او کله هر کومی کوي. شاپور حسن زی وویل چې د هلیکاپټر په لوېدو کې سرتیري شهیدان شوي. د افغانستان د نظام او پوځ حیثیت تر سوال لاندې راغلی. ده وویل چې علیپور باید را پیدا او اعدام شي او همدا د هر رښتیني افغان غوښتنه ده چې علیپور باید اعدام شي. دغه راز د پارلمان رئیس نن د علیپور په اړه خبرې کولې چې د قومندان صاحب خطاب یې ورته وکړ چې ځینې وکیلان بیا سخت غوسه شول، خو بیرته رحماني وویل چې خپله خبره اخلي او قومندان صاحب نه وایي. رحماني وویل علیپور د ولسمشر د دویم مرستیال په ضمانت خوشي شوی. علیپور د ملي اردو چورلکه رانسکوره کړه، خو ولسمشر یې په غبرګون کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې ګوښه کړ چې دا عادلانه پرېکړه نه وه. په هر حال تاسو د علیپور شاپور حسن زوی او میررحمان رحماني د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.